د ستر سالار ستر شهید خان شهید عبدالصمد خان د اتلس څلوېښتم تلین په مناسبت د کوټې په دې صوبې په جنوب پښتونخوا په دې ښار کې د دې عظیم الشان جلسې قدرمن مشره د پښتونخوا ملي پارټۍ محبوب چیرمن ملي مشر محترم محمود خان اڅکزي په اجازه پر سټیج باندې ناست د پښتونخوا ملي پارټۍ صوبایي او مرکزي مشرانو او په دې جلسه کې ناست ټولو سپین ږیرو ځوانانو همزولو ستاسو ټولو په اجازه عزیزانو خان شهید عبدالصمد خان چې په دې نړۍ کې خپل سترګې روڼې کې په هغه وخت باندې د انګریز جابر په دې خطه کې په برصغیر کې د حکمراني وه انګریز جابر وی قابض وی استعماري وی چالاک وی هوښیار وی او په داسې حالاتو کې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي خپل جدوجہد شروع کړي عزیزانو خان شهید د ماشوموالي څخه یو قام دوسته وطن دوسته په پښتانه مین په خپله خاوره مین په پښتونخوا مین یو ماشوم وي لکه تاسو څنګه معلومه وي چې اوله واره چې غازي امان الله خان په 1919 کې د انګلستان په دوره تللی نو دوی د چمن د لارې ځه نو د دې انګلستان خواته تللی نو خان شهید ورسره نور پښتانه د خپل باچا او استقبال ته لاړو حتی خان شهید ته دا احساس وسوی چې زموږ دا قام غلام دی پسمانده دی محرومه ساتل سوی دی او په بله خوا باندې دا جابر دا ظالم دا ردا چالاکه انګریز دا قام بالکل غلامه ساتلی دی عزیزانو په ډېر کښې عمر باندې خان شهید عبدالصمد خان خپله مبارزه شروع کړه او راوله واره په 1910 کې چې ډېر کوچنی و ډېر ماشوم و دوی د خپل یو بیان په دغه باندې دته سزا ورکول سوه او دوی جیل ته لاړې عزیزانو پښتونخوا ملي پارټۍ همیشه د یووالي خبره کوي د محکومو قومونو خبره کوي د لر او بر افغان خبره کوي د خپل په خاورو باندې د پارټۍ او په داخله کې بله پارټۍ ونه نو خان شهید عبدالصمد خان دا اعزاز د تاثیر دی دا اعزاز پښتونخوا تاثیر دی چې اول ځل په داخله کې خان شهید عبدالصمد خان د یو پارټۍ بنسټ کېښودلی عزیزانو دغسې که د انګریز استعمار خلاف هر تحریک راغلی دی که هغه د کویټ انډیا موومنټ دی که هغه نور داسې تحریکونه وي په هغه کې خان شهید خپله برخه ورکړې ده